وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لوی تیزیو کی تادیو کی دیو بل مخ کی شي الى مغفرة من ربكم دخل رب خانیتا وجنة و جنت طرفتا هغه جنت ته چې هغه پلنواله د اسمانونو د زمکه باندې زمانه او ولادت متقین لپاره د جنت پیدا کړي. بلایت پروړې فاستبقوا الخيرات الله بني کانو کې دیو بل سره مقابله کوي دیو بل مخ کې شي. اولاد مؤمنانو صفت ذکر کړي په قران کې اولئک یسارعون فی الخيرات. مؤمنان هغه خلک دي چې دوی تیزی کی او تادی کی دیو بل سره مقابله کی بنیکانو کی بخکارونو کی دا د مؤمن شان ده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او بدای کې نه کان خلک دیو بل مخ کی الله وي. نو د آخرت چې کوم بچی هغه په دنیا کې چې سره مقابله نه کوي کستات وکور یو الله دې برکت واچي او کستات سلور ګاډي دی الله دې خړې درکې اګه ته کروڑپتی لګ پوجي الله دې خړې درکې څه وکم او چې کوم د دنیا بچی دی نه چې کله ویني چې پرای څه وکور خاد وکور نو زما سره یو دی نو دا به کوشش وکړي ځان له بلوم جوړ کو دا پلانې ګورو سعودي عرب ته لړ نو ویزه ځان له واغستنه زناشي او ځان له ویزه پیدا کول غواړي. نو د آخرت چې کوم بچی دی په دنیا کې مقابله نه کوي دوی مقابله چې هغه په آخرت کې پنی کو اعمالو کې. ځکه امام حسن بصری رحم الله وی من نافسک فی دینک چې څوک د سره مقابله کوي ستا په دین کې مقابله سره کوا او چې څوک د سره مقابله په دنیا کې کینو دنیا راوخلې چې گزاري کوي ته زما سره په کار نه مقابله وګسی شي کو د مؤمن شان نه په دین کې یو بل انسان مخکې کې پلانې تهجد کوي زوم کومه پلانې روجي نيسي نفلي زوم نيسم پلانې jihad کوي زوم کومه پلانې صدقې ورکوي زوم ورکوم پلانې علم کوي زوم کوم دا پلانې ولې زمونه په دین کې مخ کې لري کوشش وکړي چې زه مخ کې شم په دین کې دې ته مؤمن وي. او که زموږ حالات ټول زموږ معاشره ولې ده ټول مقابله رواني په دنیا کې دی بلکې زموږ مشران موږ له تربیت هم دغه راکړي چې په دنیا کې مقابله کوا په دې باندې سړی خخ کاری ځان له کورونو ډیر واخلي ځان له زمکه ډیر واخلي په دې باندې سړی پښتون ښکاری په دې باندې سړی غیرتی ښکاری مونږ وایو زمکه کور دومره د ضرورت دی چې انسان د ضرورت دی سړی به سره پټ شي گزاره وکړي بس دا کافی ده. نور غیرتی سړی او مسلمان هغه دی چې هغه په دین کې خلکو نه مخکې کیږي دا مقابله پکار ده. په دې باندې وسه کې دنیا مقابله دی وکړه ځاخري نتیجه سره وته به دې څوک ماته خنه نتیجه وخی کنه یو سړی دوه کور جوړ کړو درې کور جوړ کړو په دغه دنیا کې ول خلکو لک صفات وکړو چې کورونه درې بیا به سړي مخې ته قبر کې خو دونه څه فائدہ هر څه پاتې شو هغه مقابله چې کوم دې کړې وي او د دنیا ولا سرټیفیکیټ ورکړي وي جوړې تکړه سره هغه سرټیفیکیټ او هغه صفاتونه څه پیدا ورکړه اجي سړي په دین کې مقابله کړي نه غوسه د قبر ته کوزي دغه د لاسه د آخرت خسته شي د قبر به خسته شي د مسلمان طریقه. ابو هريره رضی الله عنه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله خبره کړي ده بادروا بالاعمال فتنه نیک اعمال کولو کې تادیو کوي د دینه مخکې چې فتنه راشي او د فتنه به دي شي ک قطع الليل المظلم لکه د شپې د تیری چې د تیری دغه شان تکي توري فتنه براشي چې بغي ګبرنا نه يصبح الرجل مؤمنا سحر له سړی مؤمني ويمسي كافرا ما خامل بكافري او يمسي مؤمنا یا بد شپې مسلماني ويصبح كافرا سحر له بكافري وجه سده يبيع دينه بعرض من الدنيا د خپل دین بخرسي په لګه دنیا باندې. رواه مسلم د حدیث په صحیح مسلم کې ګردی چې رسول الله چې اعمال زور ورکي د دین مخکې چې فتنه راشي نو فتنو کې به تاسو نه د اعمال نه کی
عام اوقات کې چې انسان څومره نیکي کوي دا فتنو کې نه کیږي چې فتنو کې د دروازې به ډېری بندي په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم چې د دین مخکې چې فتنې راشي تاسو نیک اعمال وکړئ نو فتنې په دوه قسمه یو فتنه د شبهات یو د شهوات د شبهات فتنه دي دوی چې په عقیده کې په علم کې فتنې راشي لکه مثال کې نسبه گمراه خلک پیدا شي د الله نه بدی اړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدی اړي د فتنې دي دویمه فتنه ده چې هغه د شهوات فتنه ده یو شی ته پته ده حرام دي خو بس خواهشات وي چې وي دي ته وي د شهوات فتنه یو شی ته پته ده چې پلانې مال حرام دي د چې ګټه مخرمه ده حرام کوم دي کې دوکه دي کې دروغ دي خو کوي د فتنه شهوات ده ولعیاذ بالله یو شی ته پته چې ګیره خریل حرام دي خو زړه وي ویکا اوس کوي یو شی ته پته چې ګیره ور کول حرام دي خو زړه وي ویکا کوي یو شی ته پته چې غلط فلم کته زنانو پردو زنانو سره کېناسته دا اوس رګب شپ لګول زنا کول ولعیاذ بالله یا بل دي سکر د حرام دي خو کوي دي ته د شهوات فتنه وي هغه زمونږ چې کوم وخت نو دغه وخت کې فتنې خو زور او شور کی کاغه د شبهات فتنه او کاغه د شهوات فتنه ولا لازم کده شبهات د فتنه دی کته نو د خلک پیدا شي چې بدون کې به تاسو شبهات پیدا کوي نو تاسو چې دي شوای نو به قرآن کې ولې دي چې تاسو چې پیغمبر دي چې نو به حدیثونه کې ولې دي چې ته به شبهه پیدا کوي کوشش وکړي چې د قرآن او حدیث ته وایي او غیر مسلمان خو ته شبهه پیدا کوي په اسلام کې نه خو کوشش دي ته د اسلام نه وایي نن سبا د انټرنیټ او د موبایل ته وګوره د فیسبوک او د شینه ناغوی خپل دعوت خپ زور او شور کې شروع کړي هر طرف ته جنو شبهات او د شهوات او د فتنې دغه ته پوس مکو دي څنګه د شهوات او فتنې خو موږ سره سملی او موږ سره پاسي چې بهر ګرځو سره مخې طرف ته ګس طرف ته د فتنې وي رسول صلی الله علیه وسلم دې فتنې براشي لکه د شپې د تیری چې تیری په تیاره کې لري رڼا نه نو په دې فتنو کې به د علم غ نور او غر د دینداري غرنا هغه پکې نه سبحان الله حالات به دې تر ورسي چې سره به سحر له مسلمان شي به کافر او د شپې مسلمان او سحر به کافر ولی وجه سده رسول الله صلی الله علیه وسلم دین به خرسي په دنیا باندې دې د انسان کافر کی او د دې له دین نه وړي چې خپل دین به خرسي په دنیا باندې دې مثال له لکه چې وځي کې دنیا مراله او دین مراله یعنی دینداری ده او دنیا ده نو دې ترجیح سره ورکړي دنیا ده دې کې دین خرڅ کو دنیا واغست رسول الله بعرض من الدنيا دنیا ډیر نه لګه دنیا وي لکه دا باز کې ساز موږ او دس نه کوي مزدوري ده پاره سحر گاډي راځي د سحر منځنه مخ کې یعنی سحر منځ په ټیم کې دې سحر موږ نه کوي ماخام په منځ کې په چټي کې ماخام موږ نه کوي د دې دوه منځونو د خرج کړو او ځان له سوا غسو دنیا واغسن به دنیا څومره ده زما سل له دیړي ده بعرض من الدنيا لکه دنیا او دین دی ولا خرج چې له دنیا غټه نو ویلې دنیا ډیره غټه و زه سل له لپاره تجرینو دوه منځونو خرج کو د جیمي موږ خرج کو دینداری دې خرڅ کړه رب العالمین بندگی دې خرڅ کړه زلګو په سورې پر نه دې حدیث مطلب دا شو چې مسلمانانو د دین مخکې چې فتنې راشي نو نیک اعمال زر ته زر وکړي په فتنو کې بیان کی اجازه په فتنې او زموږ د مشرانو ته وګوره او دغه نه تاسو کوم چې بکشتي چې دغه د منځونو او د سونه او د نور نیک عمل هغه به آرام کول نن سبا د اعمال کول ګران شي دي ولې ځکه چې هغه په وخت کې د فتنې نه کوي چې نن سبا دي دغه په وخت کې د موبایل نو انټرنیټ نو ډیش نو بازارونو کې د فتنې دي سي نه د دروغ او دوکې دي سي عام نه نو په هغه وخت کې د نیکی کول د په نسبت د دې وخت اسانه و او فتنې لري شي نو په دې وخت کې چې څوک ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ثبوتون کړي په حدیث کې چې کوم د فتنو په وخت کې نیک عمل کوي ځکه چې دا دلیل دی چې د ایمان ډیر مضبوط دی فتنې دی او د نیک عمل کوي سړي د فتنې نشته او نیک عمل کوي نه دوه کې فرق دی د فتنو باوجود لګي نیک عمل کوي هغه د فتنې نشته نیک عمل کوي
ځکه حدیث کې راځي صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم اذا تشهد احدکم کله چې تاسو کې څوک په مانځ کې په اخرینی تشهود کینی فلیستعذ بالله من اربع نو په الله پورې دې پناه ونیسي د څلورو خبرونه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ده قبر العذابنا ومن عذاب جهنم الجهنم ده عذابنا ومن فتنة المحيا والممات او دا هغه فتنې چې هغه په ژوند کې راځي او د مرګ نه بعد راشي په ژوند کې خو د عامې فتنې او مرګ نه بعد د قبر کې د تبوسونې چې دا یو فتنه امتحان ومن شر فتنة المسيح الدجال او الدجال د فتنې نه پناهینی و زموږ د ټول د نصیحت ته چې بنیکانو کې تادی کوي جلتی کوي د جونی سپته نه لري نن اوسته سباله نه ذکر رسول الله حدیث کوي اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبرې د پنځو نه مخکې سو غني غنیمت وګڼي نو باغې کې دا خبره ذکر کړې ده چې خپل روح صحت د بیماری نه مخکې غنیمت وګڼي نن دې صحت روح د سبب وګڼي نن ته د الله سبحانه وتعالى هر قسم بندگی کولای شي سباله به نشي کولای به خپه او رسول الله خپل ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼي د ځوانانو ته خاص کر موږ دا وایو ګوره سباله به بیا اډو کې ټول دردونه کوي یو به سم نشي کولای زور به بګی نه نو اوس د بګی زور اشتیار سشتي الله سبحانه وتعالى بندگی کولای شي رسول الله او مالداری د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼي نه سر پیسې شتي سباله به نه به د پیسو به ډېر ارمانو کې هو نه وي د سره او د پاریغه وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې غنیمت وګڼي چې استاده وخت مصروف شي نو به دلیل وي چې هغه پاریغه وخت کې مې دا کار کړی نو خبره او رسول الله په اخر کې بیا وی وحیاتک قبل موتک او د جون غنیمت وګڼي د سنه مخکې د مرګ نه مخکې والله العظیم کدی قبرون لور له دوی د خبرې کولې ته ډېر عجیب خبرې اورېدلې رسول صلی الله علیه وسلم په قبر باندې تریدو صحابو ته وی تاسو په دې شي د قبر ول سر باندې وی رسول الله وستاسو د ټول دنیا چې راجمه کې وبدي کې چې سدي نو دې سړي دغه نه دي خوخ بلکې دوه رکعاته مونږ خوخ ته وي د دوه رکعاته مونږ خوخ دوه رکعاته دی غواړي بس خو موقوت نه ملوي مونږ دوه رکعاته نه رکعاتونه کولای شو په سونو مونږ نه کوو دغه قبر له جلال شو ولا لازم ک بیا نه په مال بشي وسو کرمانونه کې نه په بچو بشي کې نه ارمان سره کې بني عمل بشي کې علي رضی الله عنه یو بیر د مقبري د دې وځو نو الته به دي قبرونو ته ودرې د ابو سره خبري وکړي قبرونو ولته لګیو وي موږ دا چل کړه خپل اعمال او ته بیانول تاسو څه کړی خپل اخبار موږ ته وایي نو غلی وو کوم څه جواب ورکول شي نبی علی رضی الله عنه ته وی کدی چې جواب راکول یو جواب را کړی وي هغه ته څه جواب وی دوی بدا ویلې وي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نو دوی موږ ته ویل چې ډیر کې نیک اعمال زور ور کوي ځکه چې خطو خم دغه تقوا موږ ته پته موږ ته احساس دې موږ ته اوس احساس ته چې دغه ځکه څومره ضرورت دي تقوا ته دي نیکانو ته دا یو ذکر نه دی سبحان الله ویل دا یو ټکی وړکټکی کدی موږ دې دا چې سبحان الله بل درکو پوری دنیا بل درکو دنیا نه وړي دغه سبحان الله غواړي نو اوس نیکانو له زور ورکی دا موږ او دس د پټیم کوي موږ او دس ډیر کوي د صدقې خیراتونه زکاتونه عبادتونه د قران تلاوتونه درسونه دعاګانې اذکار ډیر طریقې او ډیر عبادتونه هولند چې بدی کې دیو بل سره مقابله شروع کوي بدی کې دیو بل مخکې کېږي